حاجی صاحب ما په خپله زندګانۍ کې چې رستا په سترګو کې اوښکې نه دی لیدلي والله زما زړه دې تیکې تیکې کو مې خیر خو دی تا ته څه پته ده بخشو د خپلې بوډۍ یادونو راته دا زړه سوری سوری کو 30 کاله مې په دوبۍ کې وشو ډېر دولت مې وګټلو ډېر دولت خو نه مې خپل ماشومان په جړا ولیدل او نه په خندا نه په منډو نه په حجره کې او نه په جومات کې او پر حاجی صاحب کوم پاکستان خبرې کی کوم دی کې چې 24 घंटे ډاز او ډوز دی خراب او غروب دی زاره کا خولا دوبۍ نه چرته پکې چې خپل مرزه باندې پکې التو شي کم نشي کوله والا بخشو پاکستان د خدای ټول عمر آباد ساتي بادشاهان به د دلی په تخت نازیږي ما رحمان له خپل بادر کلی دیلی دی پوه شو او که نه عمر خانه خدای خبر چې کله د عقل ویش کېدو چې ته نیا کره تلې او کترور کره چې د خپل بزنس پارټنر نه د ځان تپوس نشي کولی رحمان بابا ویلی دي که نه عقل څه کوي رحمانه بخت خوي عقلمند د بختورو غلامان دي اسلام باندې څومره خدای مهربانه دی که دومره به بل چا مهربانه شو نغله به سړی ورسو ښکاري نه پرېږده مړه ولې دا اسلام خان د اسمان نه راکوز شوی دی څه اسلام خان په دوبۍ کې ستا دومره غټ کاروبار دی نو بیا ته پاکستان کې ولې انویسټمنټ کوې اسلام خان په دې وخت کې خو د پاکستان نه د بار انویسټر تختې لګیا دي او ته بې قدره خلک په قدر څه پوهېږي د زرو قدر په زرګر وي او بیا پاکستان خو په دې دنیا کې د جنت یوه ټوکړه ده خو افسوس چې موږ بدنصیبه خلک یې په قدر پوه نه شو وقدردانه اول ځان دی نو بیا جهان دی موږ خو د پاکستان په دې موجوده حالاتو کې خپل دولت ورته نشو ګرځولی زه لیونیم په دې نیم چې تاوان دی پکې اور ته وردانګم که چا ووایي چې جانان دی پکې او بیا پاکستان زما جان دی مهرباني روره واه دوبۍ څومره ښکلی ملک دی که نه سم یورپ دی یورپ سلما بیبي تاواني څه لیونی شوی نه دی چې دومره خرچې مې وکړې او په دوبۍ کې د شوګانې کومه دوبۍ کې خو پښتانه هم ډېر زیات دي که نه خدای دوکي چې زموږ شو کامیابه شي سلما بیبي دا دوبۍ ده دوبۍ څه د ګوړې منډۍ نه ده دلته نه به که خیري د پیسو بورې وړو خو دوا کوه چې هغه شینټغ ارګنایزر را سره څه ګوته ونه کي بس ته لږ تولکه څه ابا ما ویل چې لږ ویلی و چې ورته راځئ چې راځئ پلیز راځئ ویلکم فرام پاکستان ویلکم راځئ کینې جی تشریف کېده تھینک یو ښه جی سر دا سلما بیبي مې ډېره په منت دوبۍ ته راوسته ګینې دوی خو په پاکستان کې دومره بیزي دي چې ډوډۍ به سره نه وي تاواني منم چې سلما دې دوبۍ ته راوسته خو هسې څنګه چې د په سر ویښته نشته داسې د په سر کې مازغه هم نشته پوه شم سر زه ورځم چې د شو ارینجمنټ وکړم او تاسو سلما بیبي ته پروټوکول ورکړئ دا را دی دا ټیک اټ ایزي ریلیکس مس سلما ما ستاسو ډېر نوم اورېدلی و دا زما خوش قسمتي ده چې نن زه تاسو سره فیس ټو فیس میلاو شوم تھینک یو سو مچ سر دا خو ستاسو خپل ګریډنس دی کنې زه خو یو معمولي سنګر یم نه یو آر ګریټ زه ستاسو فین یم دا خو ستاسو په ما ډېر لوی احسان دی چې تاسو زما لپاره دوبۍ ته راغلی اوس تاسو دا راته وایئ سلما چې زه تاسو له داسې کومه تحفه واخلم
چې تاسو په خوشاله شئ. چې نه کوله توفي ورکولو والا سړی زما بالکل نه خوښ. دا دوبه دلته به توفې اخلي نو وخت به دې تېرېږي. او که زه قبول نه کم نو بیا به زه په زور د خپل زړه دا سپېړه نه د ګل ګزار دی د ګل. قربان دې شم د دې سپېړې نه. थैंक यू. تاسو په نه پیژنګلو کې زما مدد وکړو. زه یو سنگر یم. دوبۍ ته شو له راغلیم. خو ارګنایزر یې یو شیطان وخته. او ته خو زما د پاکستان د خاورې نه راغلی او د پاکستان نه راغلی انسان خو څه چې ځناور هم په ما ډېر ګران دی. हेलो हाँ دا بس ٹھیک شو اوکے ٹھیک شو. ستاسو لایف هم راته ډېر بېزه ښکاري. خو د فنکار ژوندم د پبلک پراپرټي وي. فنکار په لکو زړونو باندې حکومت کوي. خو یو خبره درته وکړم چې د فنکار نظرم د باز نظر وي. سړی او انسان په سکندونو کې وپېژني او بیا ستاسو غوندې انسان خو په صدو کې پیدا کېږي. یو آر ګریټ. God is great. اوهو بیا دا چارنګ راغی. Excuse me. Hello. How are you? تله کم ته اوس پرموټر کړې مړه. دا پرموټري پرېږده چېرته جومات کې کښېنه تسبیح اړوه. زما ټول شوق دې کچر کو. لږ په سوچ راځه په سوچ. ما سلما بیبي دوبۍ ته شوله راوستې ده. ستا بیډروم له مې نه ده راوستې. غلی شه ګنجیه. کومه جینۍ چې زما په بیډ باندې شپه تېره نه کي هغه به رانه په دوبۍ کې شو څنګه کوي. ماین یور لینګویج مسټر 2 نمبر ارګنایزر. خدای خبر چې دې سرمایه‌دارو خلکو ته دا غریبانان ولې بې غیرته ښکاري. څه به غریب وي او څه به د غیرت خبرې. زه ورک شه. زړه مې ماشوم شو راته جاړي. زما نه غواړي په پردو سینو خوبونه. هاي وایه که نه ته ښایې که نه. ها بلکل یا لکه سلمانه په دوبۍ کې به کاروباري خلک ستا په شانتې وینو. پر یو ګنټه شو معشوقې سره خبرې کوي لګیا یې. دا زړه خو مې وایي چې یو شاټ درنه وباسم. غلی شه شودا. ته داسې معشوقې سره خبرې کوم که دې ولیده نو سمدستي به دې ورته په خوله کې اوبه راشي. روک شه مړه عاشق دړی. تا نه خو امان پکار دی. یا لکه عمره هغه بلبله د اېرېدو شی نه دی که نه.